صالح پوښتنې ته څنګه چې اور اوسپنه کلکوي، دا ازموینه به ستا زړورتیا نور هم پیاوړې کړي. سلام، وخت بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرداری. د مخکني جمهوري دولت ولسمشر لومړی مرستیال املا صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ته په خطاب کې ویلي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره خبرې او نظریات یې کولی شي په دې نازک حالت کې یې بې ساري توګه ارزښت ولري. نوموړي په خپل ایکس کې لیکلي دا ډېر سخت او ازمېښتي وختونه دي او زه یوازې اټکل کولی شم چې ستا په ذهن کې څومره فکرونه او اندېښنې ګرځي. ستا خبرې به په دې نازک حالت کې ډېره زیاته اغېزه ولري او ستا نظرونه او څرګندونې به بې ساري ارزښت ولري. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا بله سپارم.